محسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر. خیر دی صاحب. ته ګپ شپ په ولا یو خبره ته وکړه. ګپ شپ په ولا او کنه مړه د مینوال برانه خپه شي یار. زموږ سر سره زوی نه خپه کیږي وکړه. خیر دی ګپ شپ په هیله. اصله ګپ په هیله دا خبره. اکثر داسې وشي کنه چې څوک بیمار وي او دله به څوک زی بیمار پرسي لاندې دا کس کوشش کوي چې راز څه فروټ واخلم کوल्ड ډرینکس واخلم د بیمار لپاره چې سخوي کنه هغه ځان سره واخلم نو زه د بیمار له وسم او بیمار له ورکم لاغیا غپلارا او یا مور یا کور کې چې څومره میا رونی هغه دا ویني کنه په دې هله باندې اکثر یو نیم کس دا کوشش کوي چې ځان سره سوړم نو د ځان سره سامانونه وغیرہ د دکان را واخلي او بیمار پرسي روان شي چې کله لړ شي کنه کور ته نه نوځي نو د بیمار او د ترمنځ په دې مس کې یا څوک مشوم راشي یا داسې د کور بل څوک راشي کنه وړکه یا داسې ناشنا ونده چې پای کور کې څوک کنه دومره دی نه پیژني دنه هغه فروټ په لاس کې ولې ډېر کوشش کوي چې ما دل نه ور کول ځکه چې ما د بیمار لور رسولې چې دله مشران زولي دی لکه مطلب دا دی دا فروټ موټي ولې دی چې یاره د خو بیمار پر سلم راغلی غوځان سره وړي ان د په نیم جوړ شي داغه ماشوم داسې په دا کې اوسې په یو ناغرضه کې چې سیټ ته اوسې بس لکه څه خبر نشي د بیمار سره به کینی چې بیمار سره کینی دا بیمار یا پلار راشي یا ورور راشي کنه خو جو د بیمار پرسو کې هغه دوا وکي او د په خپل خبرو په دې منځ کې داسې وي یاره بس سونه پتا دی راغلی هم خدای سامونه او خوبانه وي دا مې راواغسته نو دا کم کور والے چې دي کنه هغه دې خبره د خیال نه خود ته په مخ وي یاره ډیره مننه چې ترالی وغیرہ وغیرہ خدا خبره په کې سیوانه وري چې د سره وړي نو د په دې منځ کې بیا کوشش کوي کنه چې ته ما وایي چې ګوره ما ځان سره وړي بیا په دې منځ کې بیا داسې وي ها بس زما خو دغه دا پتره تم نه وجدل بس خو دغه مې ځان سره راواغست نو پای کې بیا کور ولا سیکشن په وانه کلی او یاره زړه ډیره مننه چې تراغلی او خوشاله اوسې او بس ډیره مهرباني چم غونډه خما خلک یو بل لذي بس په اخر کې بیا چې دوا وکي کنه بر تر اوسې کنه نو په دروازه کې بیا د روډ ته یا د پلار ته د بیمار چې دی نو بیا ورتم په دروازه کې وای لګ نری غونډه چې دغه د مشوم له میسو دغه ورکل سو میوي وي خو دغه دا نور څه داسې بازار کې ونه ما دا مطلب دی کنه چې زما خو ګوروري نه بیا ته بیمار پرسي کېنه او چې لاړ چې نو ته بیا دا ډرامې کې دا شی مګوا بس مړه سچې دی ولوا اصل الله پاک درزا لپاره دی واغسل الته چې لاړ شي دوا ورته او دا بیمار پرسي وکړه نور خبرې بیا مګوا لا مې دیو نیم کس خبر وکړه نو خبر نشي او تا یاره غپ لګو چې دا غپ مې ولګو ډیر مینا او احترام ډیر مننه کړه سر ډیر مهرباني خوشاله راته اوسې سر